نه د دوی نه دي هره ورځ ځان سره ته ولیاړي یخ له تاسې موږ تنګ شو یوه ورځ نه د دوی نه دي داسې نه په ګای نه پوهېږم یوه نه د دوی نه دي هره ورځ ځان سره ته ولیاړي په ګای نه پوهېږي اها وروره څه کوې په موټرسایکل د ډبرې ګرځول کې دي تا څه لپاره دلته درول ته غواړې دلته چې ودرېږه څه کوې څه بدل شوي دي چې موټرسایکل په ډبرو ولې هی چې ستا یې رنګه د کړی دی هی ستا دی وروره ستا دی خو زما دی تا چیش کول دلته خدای وشو والا دی دغه رنګه موټرسایکل دی دا باید ګرد دا زور دی ما څه د هغه ته بیا دغه دی دا موټرسایکل زما دی زه دلته م اودس ماته وایي هی رنګه د کړی دی څه هی ستا دی دا خو ما بد کار وکړي ما سره دا بیا د هغه ازاري دی نه پس مخه تللی دی له باغ یې نه څنګه ګرځولی سړی بیا سوچ کوي سړی وګوري دا دی څوک خو تر لاس به د نیولې ور راوستلی بیا د دا موټرسایکل دغه رنګه فیټ کړی ولی بیا د دغه رنګه عمل ورسره کړی ولی هله دلته موټرسایکل پر روډ باندې ووینه ډبرې پر وګرځوې وروره تر ملامت خو شومه ښه ډېر بس ما به بیا هغه شک وي پر کنیم نو څه به کوئ ستا له موټرسایکله به ما څه غوښتل اوس ستا په ملامتیا دا زما موټرسایکل جوړه شي وروره بس تر ډېره مې نیولی بس تر ملامت شوم چې تر ملامت شوم تر ملامت زما په دنیا کې تر د ملامتیا او تر د بخښنې تر دغه بل شی ما ته بد نه ایسي ما ته په دنیا کې دا شی بد ایسي ما کرکه له دا بخښنې له دغه معافیا نه کېږي غلط کار وکړي معافي غواړم بخښنه غواړم خو تر بخښنه له مخه فکر کوه چې بخښنه ته بیا نه شې مجبوره موږ ګرد کارونه بیا په بخښنه سموو نو زه اوس څه در سره وکړم وروره سینه مه بخښې نو بیا زه در سره وکړم څه تواخ مه وکئ ملامت شوم ډېر شپه خو مه ډېره در وکړم اوس ته غواړې چې زه څنګه څه غواړم په دا دغه تاوان کې موټرسایکل دا رنګه سوی دی زریې زریې دی زه په دغه کې تا څنګه معاف کړم معافي درکړم څنګه وروره اوس خپل پور یاست 15 د جوړېږي 10 د جوړېږي 20 د جوړېږي هغه راته وایاست بس تر وایي کوم بیا ته نو کوي اوس زما موټرسایکل بیا خو هغه دی یوه تاج نه کوم نوی موټرسایکل غواړم نوی په د کوکړیانو باندې زه پور نه ادا کوم زما هغه ښه موټرسایکل دی ښه ګلالی موټرسایکل دی ته یې وینې بله ورځ مې انجن جوړه کړه دغه بوزه بس دغه و ماته راغله که زیاته نه وي پېښه نه یې بیایم نه دغه بیایم نه هغه بیایم 2023 ماډل موټرسایکل چې نه بلکل د نه معاف کوم وروره دا زما هغه 2020 ماډل دی نوی موټرسایکل دی 3 کاله مانده دی تر ډېره مې نیولی دا 3 کاله مې نو معاف کړه ووایه ته 3 کاله تر 2023 مانده 3 هم نه دی بلکې 2 کاله مانده دی درې چا دی اوس رانه دا ستا په عمل مې نه معاف کولی اوس هم دغسې معاف کوم دغه 3 کاله له دا کږې خولې د وشرمېدلم له دغې وجې درته بیایم کله دغه مې نه و دغه رنګه مې نه در سره کول بس هغه د چابۍ پکښې دي هغه زما بوجۍ شی را خلاص کړه وروره و دا چې کور ته مې څه کالي برابر زه به نو آیه بیا یم نو بس دا پېښه ځای راکړه ستا موټرسایکل دی وروره ستا موټرسایکل دی نوی موټرسایکل دی خدای مچ د غوا په بیه راته پرېوتی د ښادۍ جذباته وکړه دی د ښادۍ دی خو ګوښه دی شوی دی پورې شنه د سټارټېدو دی که ګوښه کړی شوی هی ختمه غیم نه سټارټېږي ما خیال چابۍ ولګېد راته اساس یې په شا واخه زیاته راپېښه شوه بله پر دغې زیاته نه دی راپاتې اوس ایدون شاته پکې شو